د هلمند ښاروالۍ لخوا په لښکرګاه کې د 2000 متره سړک، ګلدان، کټارې، سولر پایو او د چریو جوړولو پروژه پرانیستل شوه. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د هلمند ښاروال انجینر اسمت الله صمدي وویل د دې پروژې لګښت د تشویقي بودیجې څخه ورکول کیږي. هغه وایي په لښکرګاه ښار کې د نورو پروژو پلان هم شته او د خلکو د اړتیا سره به سم پروژې پیل شي. ویاړ لري چې دا 2 کاله په مسلسل ډول د خپل عوایدو د تحسین، انکشافي پلان تطبیق او د خپل عوایدو د زیاتوالي ترڅنګ زیاته انکشافي بودیجه د مرکز څخه ترلاسه کړي. نننی پروګرام چې زموږ د جمال خان سړک د کریزي ګلدان جوړولو، سولر پایو نصبولو، د پروژې د چارو د شروع د ابتدا کې سره راغون شوي. پر همدې مهال د هلمند والي محمد ولي علیزي وویل تمه لري چې د ښه امنیت په تامین سره په هلمند کې د بیا رغونې پروژې زیاتې شي. هغه وایي اوس اکثره خلک د جګړې له امله په ویره کې دي او د ژوند چارې په ښه زړه نشي ترسره کولی. الله تعالی دې دغه امنیت راولي چې زه خپل ځوانان او خپل خویندې، خپل لوڼې، خپل میندې او خپل دغه سیاستمداران زه خوشحاله ووینم چې موږ د یوه د بل پارتیې وادرې په ماجد کې کښېنستلی شي. دغه سعادت دی په موږ چې په ماجد کې موږ ګورو چې اوس راباندې په ټال کېږي، په بګله کې دي، په سجدان کېږي. ښه دی موږ وېرېږو، یا ریډي والا تر موږ ډېر وېرېږي چې 3 نمبر ورته ودرېږي برابر نو کې کوښښ چې اوس انفجار ورسي. کله چې د انسان په سر کې مرګ راتاو کېږي، به تر مرګ غټه خبره نشته. تر مرګ موږ په دغه تکلیف اخته یو. موږ څنګه د مسؤلینو په خبره اوسنۍ پروژه د لښکرګاه ښار په 3مه ناحیه کې تطبیقیږي چې رغنیزې چارې به یې د شاوخوا 4 میاشتو په جریان کې بشپړې شي.